سو زه د تاسو نه یوه هیله لرم د پښتونخوا د ځوانانو چې تاسو 9 نفره ځان پیسه داره کوي، تاسو 9 نفره ځان قدرتمن او ځواکمن کوي. کله چې تاسو سره پیسه پیدا کیږي تاسو کولی شئ ملا ډیزل ته وایي چې ښه ایسای څو درکوي، په میاشت کې 2 لکه درکوي، موږ به 3 لکه درکو، نور پرېږده ایسای. سو داسې تاسو لوبه کوی شئ. زه د پښتونخوا ځوانانو ته یو پیام لرم، که غواړئ آزاد پښتونستان ولرئ، ټول فوکس مو په تجارت کوي، ټول فوکس مو په سرمایه گذارۍ کوي، پیسې پیدا کوي او دا پیسې چې څومره کوی شئ د پښتونخوا نه یې وباسئ، د نن افغانستان کې سرمایه گذاري وکړئ. ځکه که ته په پښتونخوا کې پیسې ولري هر کله د پنجاب فوج لوټلی شي، هر کله د پنجاب فوج درنه اخیستلی شي. اوس منظور پښتین ولې نه کامیابیږي؟ یو اساسي دلیل دا دی چې منظور پښتین غریب دی، پیسې نه لري. ته چې پیسه ونه لري ته مجبور یې د هغه چا امر ومني کوم څوک چې تا ته پیسې درکوي. زما نظر دا دی. دا خبره صحیح ده. یو شی زموږ باره کې درته هم ده، زموږ کوټه لږ د KPK نه لرې ده، پښتونخوا نه. نو دا خلک موږ ته هم د افغانان په شکل ګوري. نو زه چې کله یو ځای ته ځم یوه خبره کوم نو هغوی ته افغانۍ خو نه حتی که MBC ته ورغلی یم نو ما ته پاسپورټ نه را جوړوم. ما زه د کوټې یم، زموږ د شکل مکل د کندهار خلکو سره ډېر جوړېږي. خیر ولته ته مه ګوره، ما خرولی. او دا یو خبره د ټرمپ وکړه، ما خپله کور والا کندهار ده، نو زه خپله په دې شي نه پوهېږم. ما ته دا اوس تا یوه خبره وکړه، تا منظور پښتون چې کوم معلومات را کړي هغه زه خپله هم لرم، که نه زه په یو ګوند کې نه یم. مخکې مې لږ سپورټ ورکوو خو پرېښې مې دي ما ته معلومات دونه شته چې دا ټول زموږ دغه لاندې اسټبلیشمنټ لاندې کار کوي او هغې نه مخته دوی څه همت نشي کولی. ولې د دوی هر سال ته دي او مینه قرباني غواړي او قرباني ته دوی تیار نه دي. هم نظر یم نو دوی زموږ دا ځینې افغانان ورونه هم زه لږ ګیله کومه چې که څوک در سره خواته مثال که دوی سره لږ هم څوک اختلاف وکړي نو دوی بیا هغې ته هم کوي. حالانکې که د دوی سیډ باندې مي همدغسې مه کوه، سړی بلکل کوچ ته کوي چې هغه کم ستا خواته مدرګي هغه هم درنه لرې شي. نو دغه یو شی لږ باندې پوه کړه. کنځلو ته بیا لږ لاړ شي، دغه وایم دا کنځلې مه ورسره کوئ. ولې داسې پښتانه شته چې هغه ستاسو ودرېدل غواړي، خو تاسو ټول ته بیا کنځلې کوئ، ټول ته ګل خان وایسئ چې دغ د کوزي پښتونخوا بس بیا ورته کنځلې کوي، هغه ته ګل خان ټاپه هم ولګوي. نو دغه نه ده پکار چې وشي. دغه زما یو التجا دی سره چې یو شی زه تاسو ته وایم ورور مې، کوم خلک چې کوم اصیل پښتانه چې دننه په آزاد پښتونخوا کې اوسیږي دوی اکاډمیک او نرم مزاجه خلک دي. دوی داسې دي لکه زموږ امریکایان او کاناډایان، ځکه تاسو آرامه ژوند کړی، تاسو جنگ نه دی لیدلی، تاسو درزغوبل نه دی لیدلی، تاسو علم ته اکسس لره. مونږ په جنگ کې رالوی شوي یو. یعنی فکر وکړه یو انسان چې په لاره تیریږي او درز ځانمرګی برید وشي او د یو بل انسان ماغزه د ده په کوارۍ باندې راتوی شي، ته د هغه نه څه هیله لري؟ زه کله نه چې دلته راغلی یم خارجي هیواد ته چې شپې ویده کېږم، زه همیشه په شپې په خوب کې یو انتیاري ګورم چې راویښېږم خولۍ را باندې راماتي. زه چې یو ډاکټر یم، عقلي و عصبي ډاکټر یم، ما چې کوم خلک لیدلي یو د خلکو سرونه به مونږ مچ کول د جسم سره، چې کوم سپین دی کوم تور دی، د چا سر د چا سره وصل کو. او زه تر اوسه پورې 28 کاله عمر لرم، ما په داسې شرایطو کې داسې یو څه لیدلي. نو ته ما نه هېڅکله هیله مه لره چې زه تا سره اکاډمیک په جان و قربان وغږېږم، ولې تاسو باید دوامداره جان و قربان غږېږئ. زمونږ کنځلو ته هم ته د آی لو یو فکر وکړه. که مونږ تا ته ګل خان هم ویلی فکر وکړه چې مونږ درته وایو چې سړي آی لو یو. او پوهېږې ولې درته دا وایم؟ ځکه زما آبا ما ته څه رقم مینه راکوي. زه چې کور ته دننه کېږم یو ډېر پر افتخاره کار مې کړی، راته ګوري د سپي بچیه ډېر لوکس خبرې دې وکړې. سو د ما د پلار مینه دا ده چې د سپي بچیه څنګه سو یا د پښتنو د پلارونو مینه درته وښایم. مثلا یو زوی په څنګ کې ناست دی ټنګ ورکړي، هغه ور وګوري ولا ښایسته شوی ځکه مې اوسه پیړه درکړه. سو دس از لایک ته باید پوه شې د لیوانو مینه متاسفانه خشنه ده. هېڅکله فکر ونه کوي چې مونږ کله تاسو سره شدید غږیږو یا جنګ کوو. ما کم جنګونه کړي، دا همدغه حمزه جانان ما څومره شدید بحث ورسره کړی. دا مې ولې ورسره کړی؟ که ما فالوورز غوښته خو کولی مې شو د باندې مطلب لونګۍ ور واچوم او شال ور واچوم او موچي کړم خوا دې خوا مینوال به ونه، د دې د خاطره چې په پښتونخوا دردېږم. پس زه د ټولو د خاطره په شمول د ځان مې زه تا نه بخښنه غواړم، ولې درته وایم چې دا زموږ عادت دی. شاید سبا ته بیا زما مجلس ته راشي مونږ جدي بحث وکړو، اما جدي بحث په دې معنا نه ده چې مونږ تا سره مینه نه لرو یا پښتونخوا سره مینه نه لرو یا منظور سره مینه نه لرو. زه حاضر یم د منظور دپاره د خپل وجود نه تیر شم
اما زما نیوکه په منظور ځکه ده چې هلته په زرګونو ځوانان زما شهیدان کیږي، زه باید د هغو نه دفاع وکړم. سو دا یو کمپلکس بحث دی چې باید آهسته آهسته سره پوه شو په یو بل مزاج باندې. مننه. دا خو ورسېدم زه خیر دوی په کنځلو نه خفه کېږم، ما ته خو په دې فرانسه او په ایټالیا کې 50,000 کنځلې کړي، اوس هم کور والا هم ده نو اوس بیخي نه کېږي. نه تا باندې خو زور یو سړیه، د ښځې زور څوک نه لري. تا باندې د فتن باید د افغانستان پاسپورټ واخلو. نه خو زه یې اخلم، ما زه دلته لږ ګیر یم بېرته ځم سویډن ته. نو زه نه یم خبر چې افغانستان کې ورکوي که نه ورکوي، زه نه یم خبر ما تېره کوي که نه. ولې نه درکوي؟ د نیکه تاریخ او دا شیان دی ورپسې وڅېړه، د سمدلاسه یې درکوي. د پاکستان پاسپورټ لري اوس؟ واو لرم یې. خو دا خو زه شخصا تا ته ګل خان وایم د تعریف په اساس، ځکه زما تعریف د ګل خان نه دا دی چې هر هغه څوک د پاکستان تذکره او پاسپورټ ولري ګل خان دی، ځکه موږ خپله خاوره خرڅوو که چېرته د بل هیواد پاسپورټ ولري. نه خو داسې چل دی چې زه وړوکی اغزي باندې راغړ شم، آیډنټیټي مې دا اغزي ده. نو یوروپ کې چې تا ته پته ده یو شی خو درنه غواړي، خو نه دی بس ورشي تا هر څه ورته یاد کړي. بل دا دی ماشوم ته مې یو پاسپورټ نه دی، هغه چې هغه سویډني پاسپورټ لري، نو هغه ته اوس حیران یم کم د افغانۍ ورته اخلم که پاکستاني ورته اخلم. الله دې اجر درکړي. مننه ورور د دې چې راغلی کور والا. یو پوښتنه کوم بې ځانه زه خیر د افغانستان د حکومت سره هېڅ مشکل لرم، ما خوښ هم ښه دی چې هر څوک راغلي. ته وایې لیوني دي، نه لیوني زما ډېر خوښ دي. نو دغه یو شی دی پیغور کوي، تا ته همزه ما هغه ورځ پیغور کړی و، هغه کې د زموږ خلک دا کار چې کله ګیر شي به خپل په ورونو باندې اټیک کوي. هغه د تعلیم خبرې کوله چې موږ ته کم سے کم د پنجاب لاندې زه تعلیم کوم، خو دې خوا تاسو ته دونه ازادي نشته. خیر هغه ټیم خو زه لګیا وم، ستا خبرې مې اورېدلې، ته ورته لګیا وې، ښه جواب دې ورکړو. اول به ستا جواب اورم، دې باندې ستا څه رایې لري چې ته وایې ستا خپل په کور کې هغه شان هغه نه لري لکه چې په پنجاب کې په زموږ خپل ملک یادوي، هغې کې زه دونه ازادي لرم چې ماشومان د تعلیم ورکوم، زما خور او لور ځي. ګوره ورور، زه اول زما پیغور خوښېږي، قسم درته کوم، زه خلکو ته پیغور ورکوم او هر هغه څوک تا نه دی درکړی، تا نه دی ورکړی. نه هر هغه څوک چې ما ته پیغور راکړي زما خوښېږي. زه د پیغور ځکه خوښېدونکی یم چې پیغور کولی شي ما ته سمه لاره وښیي. اما زه په عین حالت کې منطقي انسان یم، تخیلي بحث نه کوم. زه وایم که چېرته امریکایان راشي دننه په افغانستان کې ما ته مکتبونه خلاص کړي د دې د خاطره تر څو ما امریکایي کړي، پس د هغې مکتب نه بند مکتب ښه دی. مثلا تاسو د روسي سازي یو سیستم یو واژه د سیاسي په هغې ته یې روسي سازي ویلې. دغه کله چې د روسي فدریشن جوړ شو چې هیوادونه یې نیول، دو به تلل هغې هیواد کې به خلکو ته کورونه هم جوړول، فابریکې به هم جوړولې، مکتبونه به یې ورته جوړول، کتابونه به یې ورته ورکول، حتی ګوپون به یې ورکول، تقاوتونه به یې ورکول. کوم څوک چې د ډاکټر نجیب د وخت دا مشران شاید پوه شي، حتی کله چې روسان راغله افغانستان یې ونیوه، افغانانو ته یې وچې هګۍ راوړلې. یوه کاشوګه به چې دی په یو ګیلاس اوبو کې واچوله، داسې خوندورې هګۍ به وي چې خوړلې به دې بېل خوند به یې لره. د موږ دپاره د سیلو فابریکه جوړه کړه، ټایټ داسې لوکس ډوډۍ پکې جوړېدې. نو موږ ته چې دی مکریانې 4 مکریانې 3 بلاکای یوایي غټ بلاکونه یې موږ ته جوړ کړه. موږ ته دا څومره مکتبونه چې راپاتې دي تقریبا 80% د روسانو د وخت راپاتې دي. اوس هغه وخت کې چې کوم مکتبونه وه او په هغې وخت مکتبونو کې چې موږ کومه زده کړه کوله، آیا هغې زده کړو ته موږ خوشحاله شو؟ د امریکا په وخت کې موږ مکتبونو ته لیږل کېدو، اما موږ ته یې رشوت راکوو. موږ به چې مکتب ته تلو بسکیټ یې راکول په مکتب کې، مکتب ته به چې تلو غوړي راکول په مکتب کې. سو زه وایم د غلامۍ تر سیوري لاندې چې کله ته زده کړه کوې، دې ته سیستماتیک بدلون وایي. دې ته یو سیاسي واژه ده چې موږ ورته وایو ایجوکیشنل نیټورک وایي. کله چې ته د ایجوکیشنل نیټورک په اساس غلام کړي، ته بیا په عمر کې چې دی د هغې زنځیر نه ځان نشي خلاصوی. تاسو دا اوس وګورئ خارج ته چې کوم خلک راغلي، د خارجیانو غوندې ازادي چې کوي، لوکس ویښتان یې پریښي، شونډان یې پړسولي، ګډېږي، دو ایجوکیشنل نیټورک غلام دي. ته متوجه یې چې زه څه وایم؟ بنان د زه کلم چې د حمزه ورور سره بحث کوم، زه د هغه نه هیله لرم چې د سرک د سر د خلکو بحث ما سره ونه کړي، ځکه هغه بس یو انسان دی چې د خیبر پښتونخوا خلک فکر کوي چې دا ایجوکیشنل سړی دی، یو ریسرچر ځان ته وایي. سو ریسرچر باید پوه شي چې د غلامۍ د سیوري لاندې مکتب په اصل کې د غلامۍ د زندان حیثیت لري. هغې مکتب ته تک خطرناک دی،
که چیرته تاسو انقلابونو کې وګورئ هر هغه هیواد چې غلامي اولنی کار چې د ازادۍ دپاره کوي خپل اولادونه مکتب ته نه لیږي. تاسو د کاناډا تاریخ ته که چیرته وګورئ کله چې کاناډا ته اروپایان راغله دلته چې کوم اوریجنل کاناډایان وه دا یې راواخیسته دوی ته ایجوکیشنل کمپونه جوړ کړه. ایجوکیشنل کمپ چی شته وای؟ مکاتب و. په دې مکتبونو کې دوی ته ښودل چې څنګه د خپل عزت نه د خپل آیډنټیټي نه د خپل نوم نه تیر شي. که چیرته تاسو د هټلر زمانې ته لاړ شئ وګورئ د هټلر په زمانه کې ایجوکیشنل کمپونه وه. هغه ماشومان چې 5 کلن 6 کلن یهودیان وه دوی به راخیستل کېده د هټلر مکتبونو ته به لیږدل کېول. هلته به ورته درس ویلي، هلته به ورته زده کړه ورکوله، هلته به ورته ښودل چې څنګه یو یهودي د یهودیت نه کرکه وکړي. سو زه فکر کوم د پاکستان د پښتونخوا د غلامۍ اصلي او اساسي دلیل دننه د پاکستان ایجوکیشنل نیټورک دی یا زه ورته وایم تحصیلي کمپونه دي په کوم کې چې زما د ځوانانو ذهنیت ګلخانیزم کوي. پس که څوک ماته وایي چې زه په هغې ایجوکیشنل کمپونو باندې ویاړم دا احمق دی، بېسواده دی، دا ریسرچر نه دی. ګوره ته یو زمری راولې د ځنګل نه او دا چې دی اچوي په سرکس کې ته دته درس ښایي. اوس ته هغه زمری عمري غلامۍ بیا دا په سرکس کې تاویږي را تاویږي د اور نه خیز وهي. سو د پاکستان مکتبونه په اصل کې ایجوکیشنل کمپونه دي. هغه کمپونه چې هلته ستاسو نسل مغزي شستشو کیږي. بنان که چیرته څوک په هغې ویاړي هغوی دې پې وویاړي، زه پې افتخار نشم کوی. زه د مدرسو نه ډارېږم د امارت. زه فکر کوم د امارت کومې مدرسې چې دننه په افغانستان کې دي دا د امارت یا د طالبانو د ډلې ایجوکیشنل سنټرونه دي. په مدرسو کې ته څوک راوباسي؟ هغه انسان راوباسي چې مطلق د مولایزم ایډیولوژي لري. زه مدرسو ته لاړ یم، ما قرآن ویلی، ما اسلام و متقابل ادیان ویلی، اما زما فکر د طالب د فکر نه فرق لري. زه یو ډاکټر یم تر څنګ یو مسلمان یم، اما مدرسو کې ته د ما غوندې یو انسان نشي پیدا کوی. بنان هر نظام چی یا هر ډله چی که هغوی داسې یو ایجوکیشنل نیټورک رامنځته کوي چې په هغې کې د هغوی پروپاګندا ته کار کیږي دا خطرناکه دی. باید تاسو خپل اولادونه د هغې نه وساتئ. نو زه نه پوهېږم که چیرته یو اصیل پښتون راجګېږي دننه په پاکستان کې د پاکستان په ایجوکیشنل سیستم افتخار کوي دا د بېسوادي ښیي. ځکه د تا اولاد ته دا ښیي چې ډي مانا ډاک، ډاک کا مانا کته، نو ته به هغې نه څه زده کړي؟ نه انګلیسي ده، نه پښتو ده، نه پنجابي ده. نو داسې یو ایجوکیشنل سیستم یا په پوهنتون کې تا ته ښایي چې څنګه چادرۍ سره وګډېږي. نو دا پیغور ما ته نشي کېدی، بلکې دا زمینه د دې مسایده یي تر څو موږ ډېر بحث وکړو د پاکستان په ایجوکیشنل کمپونو باندې. زه ورته مکتبونه نه وایم، زه ورته د زده کړو کمپونه وایم. خیر اوسې ډاکټر صاحب ښایسته جوابونه دي راکړل. زه خپله دې شي کې تا سره متفق یم چې لکه یو ماشوم چې کلیسې ته لګي نو هغه بیا هغه شان پروګرام کېږي، هغه تر څه نورمل شي هغه بیا هغه مخالفت نشي کولی. او داسې دی خپله چې کوټه سکول کې نو دا ترانې به مې اورېدلې. ترانې خیر زه خلاف نه یم، خو په کومه طریقه چې تا راغټوي نو هغه مینه درته اچوي په دې زړه کې. نو که ته ډاکټر هم شې ته به دغه ځمکې د هر څه د ګورمنټ وفادار به یې، هغه ته کوشش کوي ځان ته دې مزدور کړي. لکه ته یو ډاکټر شې د حکومت مزدور به یې تنخوا ته به ناست وي. دا در سره مطلب په هغه شي کې زه خپله بیا ما وکتل مال دی کمزوری دی، خو د عام چې کوم لاندې خلک ناست دي لکه دا اوس دا ملګری تا ته راغلی لاندې تپوس د نه کړو وایي هغوی ته خو ازادي شته، تعلیم معلیم کوي او تا ته نشته. خیر زه خو بس دوا درته کومه تا سره خو ما اوس مخالفت بیا مې درته روغه در سره وکړه. ما دا زموږ ډمان لږ وبخه لږ سخت لغز استعمالومه. حقیقت داسې دی چې دې ډمان سره زما نه لګېږي د ډېر وخت نه. کنې زه دا خوایم او تا بالکل ډمتوب ته او کم بېغیرتیا ته بالکل دغه ورکوي. نه اسلامي طور باندې دوی دغسې دغه کوي، نه د پښتون نه هغه سړی په یو ځای ودرېږي. نو دوا به درته کوو. الله دې اجر درکړي. زموږ د پښتنو سره لږ ګزاره کوه، لږ نرم لاس پرېږده. سلام درته وایم. خیر اوسئ. علیکم السلام. کور ودان. الله دې اجر درکړي. زه یو شی وایم
زه بیا هم وایم د پښتونخوا د لر او بر یو ځای کېدل دا فانټسي نه ده، دا امکان لري، مګر دا چې یو بل سره کینو په اختلافاتو وغږیږو. جناب محمد حسین د انتظار نه مو مننه، ستړي مشئ، الله مو راوله. زه ټولو ملګرو ته ځکه ډېر وخت ورکوم چې د چا په زړه کې کومه خبره پاتې نه وي او دغه بحث د یو نتیجې سره پای ته ورسیږي. مهرباني مشره، په خیر راغلی. السلام علیکم ډاکټر صاحب، ډېر خوشحاله شوم چې در سره خبرې مو وسولې. خدای تعالی توفیق درکړي. یو تعداد خلک د ملایانو له دغه تبلیغ نه خوند اخلي، یو تعداد د داسې ډاکټرانو له دغه نه خوند اخلي. خو یقیني درته چې زه د هره ویډیو دې چې راځي زه یې ګورم، ډېر خوند ترې اخلم. خپله تعلیم یافته سړی هم نه یم، یو عادي سړی یم، 20 کاله کېږي په اروپا کې دلته ژوند کوم په چکسلواکیا کې. خو یقیني درته وایم چې تر څو ما تلیفون لاسته راغلی تا ویډیوګانې ګورم. یو شی ډاکټر صاحب، تا ډېر خلک ګوري، ډېر مینهوال لري. دغه خلک دغه یو تعداد شاید یو 50 کسه پښتانه یي، یو 50 کسه یې موږ دري زبانان ورونه یو، دا ډېر خلک په احساساتو راولي، یو بل ته کنځاوې کوي. تا مخکې ویلې چې زه په دې بحث هم نه لرم، خو که په دغه ته لږ کار وکړې دغه خلک له دغو بدو کنځاوو راوګرځي، دا به ډېر ښه کاري چې تا ډېر خلک ګوري. نو کنځا مقصد یې دا ده چې دوی وروره دا نه مبارزین دي چې تو درېږه تاجک رئیس جمهور کي، او یو تعداد یې پښتانه هم داسې خلک دي چې دا پښتون نه رئیس جمهور کوي. دوی خلک په احساساتو راولي، ګلان ورته وولي، دوی ته چکچکې وکړي او دوی پیسې پرې وګټي. نو یقیني درته دغه خلکو ته چې دغه تا غوندې لایقه خلک دي، هوښیار خلک دي، دا خو اول باید د دوی دا لایفو ته ورنشي، دا خلک باید وپېژني. او دویم ډاکټر صاحب دغو خلکو باندې چې کار وکړي، باور وکړي په سترګو مشره، په دواړو سترګو. یوه خبره مې دا کوله، مهرباني زه خپله په کور کې یوه ورېنداره مې تاجکه ده، که زه خدای نخواسته یو تاجک ورور ته بده خبره وکړم، سبا خو ورېنداره ته په کومو سترګو وګوري. د هغې زمانه په لندن کې دي، هغه به وایي چې ښه دا یوه ماماګانو ته دې ولې کنځا وکړله. نو بدبختي دا ده چې اوس یو تاجک راجک سي، خدا نخواسته ولې مګر دا یو سړی چې مړ سو، دا خو د خدای تعالی محکمې ته ورغی، د انسانانو له محکمې خلاص شو که نه. اوس که د انسانانو په محکمه کې وای، خو شیخ هیبت الله باید جګ سوی وای، مسعود یې محکمه کړی وای، عبدالعلي مزاري یې محکمه کړی وای، ډاکټر نجیب یې محکمه کړی وای، خو له محکمې خلاص شو. نو اوس موږ څه غرض لرو چې په مړو پسې لرګي راخیستې دي او لرګي ډبه وایي، بد ورته وایي، د هغه نه مور ته نه خور. ام نظر یم مشره، دقیقا ام نظر یم، چون نن بحث د ما ډېر په پاکستان دی او زه کوشش کوم تر ډېره حده پورې پښتونخوا ځوانانو ته یو څه وخت دپاره دوامدار هغه مسایل ووایم چې څوک یې ورته نه وایي. ولې د تا سره د ټولو خبرو سره د ام نظر یم، خو یو شی درته وایم، قوم پرستان په افغانستان کې د سپکېدو په حالت کې دي. د دوی د ټیک ټاک د ډبل ټیپ بازار کاملا د منځه لاړ دی او دا نور دوام نه کوي، ځکه موږ دغه هر څه چې دی راغونډو، راټولوي. لږ په تمه اوسئ، د 2016 کال په پای کې هر هغه پښتون چې قوم پرستي کوي خپله پښتانه به ورته کنځلې کوي، او هر هغه تاجک چې قوم پرستي کوي خپله تاجک به ورته کنځلې کوي. یو شی درته وایم، په تاجکانو کې یا په پښتنو کې یا په هزارهو کې یوازې 10% دا بد خلک دي، 90% ټول ښه خلک دي. او تاسو وګورئ، یو لنډغر د نوید په نوم ویلي و چې زه افغان نه یم، ټول بیابي بیرته تاجکان ورته کړي او ښه صحیح سپک کړی دی. سو زه شخصا وایم لږ څه وخت ورکوئ، خلک نور د دې خلکو پیروي نه پاتې کیږي. نو نیم ستړي مشئ، الله مو راوله، په خیر راغلی. مهرباني. السلام علیکم ډاکټر صاحب، جوړې په خیر یې؟ مننه جان، الله دې اجر درکړي. مهرباني. ډاکټر صاحب والا یعنی یو ستا یوه خبره ما یو وخت اورېدلې وه، د یو چا په باره کې تا خبرې کولې که نه، د غني خان په باره کې چې د شعرونه داسې دي، د دا لکه مثال د شعرو په باره کې تا خبرې کولې چې ته د شعرونه وګورئ تاسو، یعنی یو شعر یې معنا نه لري. نو حقیقت ده، یعنی ما په دغه باندې لږ پلټنه وکړله
نو والا وخته خو مونږ هم نه پوهېدلو چې یعنې واقعا د شعرونه معنا لري یا نه لري، او بل دغه خبره چې یعنې دا یې و څه شی او کول یې څه شی. نو یاره په دغه خبره باندې په دغه حساب باندې ما لږ عمل وکړ، خو یعنې اوس دومره خوشحاله یم پوه شوې، زه وایم که نه که نږدې وای والا لاسونه مې درته مچوکول. الله دې اجر درکړي. یعنې دومره متاثره شولم د دغې هغه نه د تا خبر نه. او بل د تا اکثره وخت مونږ ویډیوګانې لایفونه د ګورو، ماشاءالله ډېر ښایسته چلیږي او ډېرې ښې خبرې کوي. الله دې اجر درکړي. کوم بل څه بس لري؟ راغلم پوه شو نه مننه خیر اوسې، بس راغلم معلومه یو سلام کلام در سره وکړو. وعلیکم السلام. ډېر الله دې مهربان تل او راوړي. تاسو سره خبرې تل وکړو. راشي تل راشي کور ودان. ما پام نه و چې تا په شین بیرغ چې لپاره راکش کړي، کوم چې ما فکر وکړه د پاکستان بیرغ دی لګولی او زما مخالف یې د هغې د خاطره مې راپورته کړي. یو شی درته وایم، الله دې تا ته اجر درکړي چې څېړنه دې کړې مخکې د دې چې زما خبرې ومني او بیا یو نتیجې ته رسېدلی. زه مستقیم نشم ویلی چې غني خان یو ملحد و، ځکه په ډېرو خلکو بده لګېږي. اما زه همیشه وایم د غني خان د شعرونو نه یوازې تاسو الحاد زده کولی شئ او د غني خان د پروفایل نه تاسو پوهیږئ چې هغه یو موډرن انسان و کوم چې په طبیعت یې عیاشي کړې وه. نو زه فکر نه کوم چې یو عیاش انسان دې راشي ماته د فلسفې لیکچر راکړي، او دا هغه څه دي چې زه بیرته تاسو ته پرېږدم چې په اړه یې څېړنه وکئ مخکې د دې چې زه نور په اړه یې ډېر څه ووایم. شپون صاحب ستړی مه شي، الله دې راوله. شپون ورور که مو چېرته غږ لري. سلامونه، جوړ بخیر قلمن ډاکټر صاحب. علیکم السلام. بله ډاکټر صاحب غږ مې اوري؟ بالکل یې اورم صاحب، مهرباني. شپون ورور د افغانستان انټرنیټ دې لږ ضعیفه دي، په زحمت به شی راسره. هیله کوم مهرباني اوس مو پیام اورو. په لومړیو کې مخکې چې کوم دوست سره تاسو وغږېدلی په کلي شکل باندې، هلته باید واضح شوی وای، متاسفانه چې واضح نه شوه. دا باید په ډاګه باندې هغوی ته ویل شوی وه چې پاکستان ریاست او د افغانستان داخلي کوم نظام چې فعلا دلته شتون لري ځمکه او اسمان سره فرق لري. که چیرې هغوی سره په تعامل کې څوک راولاړېږي او خپل حقوق غواړي، هغه جلا شکل لري ځان ته غوره کوي، او که چیرې مثلا دلته څوک بیا دغه فکر لري نو دا دواړه یعنې جلا اړخونه سره لري. که چیرې مثلا د منظور پښتون په نوم باندې یا د نورو کسانو په نوم باندې هلته څوک راولاړېږي او د خپل حق او حقوقو غوښتنه کوي، هغوی مثلا فرق لري. لومړی باید وڅېړل شي چې په پاکستان کې څوک حاکم دي، یعنی مثلا هغه اتباع چې په پاکستان کې ژوند کوي، هغه کسان چې د پاکستان یعنی د پاکستان په نوم د هیواد تر چتر لاندې ژوند کوي، هغه څوک دي. د پاکستان ریاست دا معلومه خبره ده چې یو مستعمره شوی هیواد ده، یعنی مستعمره په ده معنا باندې چې پښتانه په هغه ځای کې ژوند کوي چې استعمار لاندې دي، او د استعمار سره د مخامخ کېدلو لارې چارې هغه جلا دي نظر استبداد ته. که چیرې مثلا هغوی موږ ته دا پیغور راکوي چې ستاسو په وطن کې یا ستاسو په هیواد کې مکتبونه بندي، یا مثلا نجونو ته تعلیم حق نه ورکول کیږي، یا د بیان ازادي نشته، یا هم نور دغسې شته ستونزې، نو په استبداد کې دا شی مثلا ډېر معمول ده. یعنی موږ کولی شو چې له خپل ورونو سره الفانو سره چې زموږ له ډلې څخه دي، یا زموږ د کلیو، یا زموږ د مثلا د ښاریاتو، یا مثلا زموږ له هېواد څخه د هغوی سره تفاهم ته ورسېږو، خو په استعمار کې بیا زه فکر کوم په دې اړه وغږېدو. خو په استعمار کې مثلا بالکل زه فقط یوې نکتې ته راځم. هغه نکته دا ده چې د استعمار سره هیڅ کله موږ نشو کولی چې هغوی سره په دسترخوان کې کینو، یا ورته وړاندیز ورکو، یا پیشنهاد ورکو، یا شعارونه ورکو چې موږ خپل حق غواړو، یا موږ جرګې جوړې کړو، یا ناستې جوړې کړو، یا غونډې جوړې کړو. فقط په یو صورت کې، هغه هم په دې صورت کې چې مثلا خلک له تا سره ولاړ وي، ته عمدن د جهاد یا عمدن مثلا د غچ اخیستنې، یا عمدن مثلا په ډګر کې د لوبېدلو ته شعار ورکړي، نه د چې مثلا عدم تشدد نه کار واخلي، یا د فلسفو نه کار واخلي، یا د نورو شیانو نه کار واخلي. په استعمار کې موږ چاته سوال نشو کولی چې مثلا موږ خپل حق غواړو، یا فلان غواړو فلان. کله چې تا
قدرت که خلک د ترڅنګ ودرېدل، پښتانه دې رايوځای کړل، بیا په هغه وخت کې ته د هغوی نسلونه سره ختمولی شي. په هغه وخت کې پکار دا ده چې ته د هغوی د ختمولو فکر ولرې، د هغوی په وړاندې د راولاړېدلو فکر ولرې، نه دا چې مثلا لاس تر زنې کښېني. یوازې دغه نکته مې یادونه کوله. بل مثلا د لوی افغانستان یا د پښتونخوا په اړه د ټولو ځوانانو نظر یو ده، په دغه کې کومه ستونزه نشته. یوازې مثلا ما زړه هغه خبرو ته راډک شوی، په هماغه خاطر مې دا خبرې دلته الله دې اجر درکړي، الله دې اجر درکړي. کور ودان سلامت اوسي. مننه. راځم باغي جانان ته. ستړي مه شئ، الله مو راوله. ډاکټر صاحب څنګه یې؟ الله دې اجر درکړي صاحب، سلامت اوسي. مننه. ډاکټر صاحب زما خو ډاکټر صاحب دا یوه خبره منه په سوچ کې دا مال سړی تازه پوښتنه وکړم. اوس ډاکټر صاحب دا ټیم په پښتونخوا کې د بې ډلې لکه زیاته فعالیت کوي. یو طالبان دي TTP او بل منظور پښتون دي. ته څه فکر کوې چې دا منظور پښتون نظریه صحیح ده که طالبان؟ یو آدمي تشدد دی، بل تشدد نه کار اخلي که نه؟ زما نظر په دې اړه یا زما غبرګون په دې اړه غوس دی او ډېر ښکاره غبرګون دی. زه فکر کوم هر هغه